Hello, dear students. Hope you are to be healthy, wealthy, all of you, and hope you are having a great time, dear students. Today we have the fifth lesson in Beginner to Class, and in this lesson, I'm going to teach you the last type of sentence that we have exclamatory sentences. So, guys, if you want to learn English with me and if you're new on my YouTube channel, so kindly don't forget subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notifications. سلامونه کې هلي احترامات مو منې ملګرو هیله ده چې خوشحاله د انرژي سلامتي او د صحت عافیت جامع به مو په تن ووسیږي ملګرو یو ځل بیا په هوپ انګلیش اکیډمي کې درته هرکلی وایو هیله ده چې زموږ د نوي درس لپاره آماده واوسیږئ په نوي درس کې موږ تاسو لرو 5 نمبر درس په بګنري کلاس کې او په دغه درس کې به موږ تاسو وایو exclamatory sentences چې موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو د احساس د څرګندونې جملې کوم چې احساس موږ تاسو څرګندوو په دغه جملو کې نو راځئ د دغه جملو په هکله باندې وغږیږو که چېرته زموږ پر چینل باندې نوي یاست زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر واوسئ exclamatory sentence یا exclamatory sentence په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو لرو دا پنځمه برخه ده د انګلیسي ژبې د جملو کوم چې by function kinds دي نو دا په پښتو کې څه ویل د جملو ته څه ویل کېږي او تعریف یې په انګلیسي ژبه کې څه دی او مثالونه څه دي د دې په هکله باندې به نن موږ تاسو خبرې اترې لرو ډیفینیشن یې په انګلیسي ژبه کې داسې دی چې an exclamatory sentence expresses a strong feeling An exclamatory sentence یوه exclamatory sentence صحیح شو یا تعجبي جمله صحیح شو یا احساس د څرګندونې جمله expresses څرګندوي a strong feeling یو قوي احساس کله چې په یوه جمله کې قوي احساسات بیان شي یا ظاهره شي یا را څرګند شي دغه جملو ته ویل کېږي یا موږ تاسو ورته ویلی شو exclamatory sentence نو دغه تعریف یې دی او ګورئ قوي احساسات په کوم ټیم کې وي کله چې یو څوک ډېر خوشحاله وي خفه وي صحیح شو یا غوسه شي په دغه ټیم کې قوي احساسات ته له یو چا څخه ویل کېږي کله چې وویل سو یوه جمله درنه نو بیا دغه جملو ته ویل کېږي exclamatory sentence صحیح شو نو دغه بالکل شارټکټ او لنډه تعریف همدا دی صحیح دی بیا وایو چې it usually ends with an exclamation mark او دا اکثریت په چی سره باندې ختمیږي with an exclamation mark په تعجبي نښان سره دغه جمله ختمیږي مطلب لکه د دې جملې په پای کې باید موږ تاسو دغه exclamation mark ورکړو صحیح شو د دې جملې په اخر سر کې دغه مارک ډېر ضروري دی examples مثالونو ته موږ تاسې راځو مثالونه داسې دي چې wow this place is amazing wow دا ځای څومره ښکلی دی صحیح شو نو د خپله د واو کلمه هم احساس دی موږ تاسو په تېرو درسونو کې ویلي دي دا ځای څومره ښکلی دی نو دا د خوشحالي احساس دی صحیح شو کله چې موږ تاسو د یو شي په اړه باندې احساسات ولرو داسې جملې وایو چې دا یو مثال و دوهم مثال ته موږ تاسې راځو دوهم مثال یې دی oh no I lost my keys او نه زما کیلیانې ورکې شوې یا ما خپلې کیلیانې ورکې کړلې صحیح شو د oh no هم احساس دی او ورسره I lost my keys یعنې یو ډول موږ تاسو خفه شولو صحیح شو نو چې کله happy یو هم فیلینګز لرو چې کله سیډ یو هم فیلینګ احساسات لرو او چې کله غصه هم یو موږ تاسو احساسات لرو صحیح شو نو په دې ځای کې موږ تاسو خفه شولو صحیح دی نو exclamation mark هم لري او جملې ته هم تاسو فکر دی دریم ته راځو What a beautiful day it is. What a beautiful day it is. صحیح شو څومره ښکلې ورځ ده دا یو احساسات دی صحیح دی چې موږ تاسو د یو شي په اړه باندې وایو لکه وایو اوه څومره ښایسته موسم دی
دغه ډول جملو ته یا دغه ډول احساسات چې موږ تاسو بیانوو نو دغه ته ویل کېږي exclamatory sentences چې دا ډېرې مهمې دي درسره زده یې کړئ او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ تاسو د جملې 15 نورې برخې وایو البته څو نورې برخې دي چې هغه kinds یا type of sentence by structure دي یعنی د structure پر اساس باندې موږ تاسو د جملو برخې وایو نو دا اوس موږ د نن ورځې درس تر راتلونکي ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شېبې الله مو حافظ و ناصر شه که څه نظر لرئ نو په کمنټ سیکشن کې حتما زموږ سره خپل نظرونه شیر کړئ مننه